جوړې بدې شاړې کړم ښایسته به سوچند کړم. په ازبیکستان کې د اسلامي امارت د تللي پلاوي له لوري د نهايي شو موضوعاتو د تعقیب لپاره ځانګړې کمېټې وټاکل شوې. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال محترم عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ جوړه شوې غونډه کې د اړوندو سکټوري وزارتونو او ادارو د مسوولینو له لوري ازبیکستان ته د اسلامي امارت د اقتصادي پلاوي د سفر پر مهال د نهايي شو موضوعاتو د تعقیب لپاره ځانګړې کمېټې وټاکل شوې. دغه غونډه چې نن د روان 1403 لمریز کال د سرطان میاشتې په 19 نیټه په مرمرینه ماڼۍ کې جوړه شوې وه. د افغانستان او ازبیکستان ترمنځ د دوه اړخیزو سوداګریزو او ترانزیتي اړیکو د پراختیا، د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ پر متوازن بیلانس، د بار وړونکو موټرونو د شمیر پر زیاتوالي، د حیرتان بندر پر 24 ساعته کولو، د ګډې سوداګریزې خونې د جوړېدو، په ترمنځ کې د افغان ازبک ګډ سوداګریز مرکز څخه پر استفادې، د دواړو هیوادونو ترمنځ د قرنطین اړوندو هوکړلیکونو د نهايي کولو، د اوسپنې میسو او ډبرو سکرو په کانونو کې د ازبک پانګوالو د پانګونې، په افغانستان کې د سیمنټو د تولیدي کارخونې د جوړېدو، د ترمنځ مزار شریف تر هرات او کندهار پورې د اوسپنې پټلۍ شبکې غځولو کې د ازبکستان د همکارۍ، د نایب آباد سټیشن پر پراختیا، د سرخان پل خمري د برېښنا لیږد په برخه کې د ازبکستان پر پانګونې او همداراز یو شمېر نور موضوعاتو په اړه ټاکل شوو کمیټو ته دندې وسپارل شوې څو یاد موضوعات په جدي ډول تعقیب او په ټاکلو وختونو کې خپل راپورونه د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت له محترم مقام سره شریک کړي. هر الوشته خاوره به دې بیا ډکه له خوند کړم.